السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو ملګرو، هیله ده چې تاسو ټول روغ جوړ او د ښه صحت خاوندان به یاست. غواړم نن تاسو ته د طب پوهنځي د بیولوژي مضمون 5م درس تشریح کړم. په دې درس کې به موږ تاسې د ژوندیو موجوداتو طبقه بندي زده کړو. په تېر درسونو کې موږ تاسې د بیولوژي تعریف، د بیولوژي څانګې، بیولوژي اهمیت او د ژوندیو موجوداتو اساسي خواص هغه مو ټول زده کړي. په دې درس کې به موږ تاسې د ژوندیو موجوداتو طبقه بندي زده کړو چې ژوندي موجودات څنګه طبقه بندي شوي دي. دا به د خیر سره موږ تاسې په دې درس کې زده کړو. لومړی موږ تاسې د طبقه بندۍ تعریف ته راځو. طبقه بندۍ تعریف په دې ډول سره کوو چې په علمي ډول د ژوندیو موجوداتو پېژندل، نوم ایښودنه او ګروپ بندي عبارت له طبقه بندۍ څخه ده. یعنې د ژوندیو موجوداتو پېژندل د طبقه بندۍ په واسطه کولی سو، د هغوی نوم ایښودنه کولی سو طبقه بندۍ په واسطه باندې، او د هغوی ګروپ بندي کولی سو چې دا په کوم ګروپ کې شاملیږي. دا ټوله د طبقه بندۍ په واسطه سره کولی سو. بل موږ تاسې ټکسانومي وایو. دا د بیولوژي هغه څانګه ده چې د طبقه بندۍ څخه بحث کوي. یعنې ټکسانومي دا د بیولوژي یوه څانګه ده چې دا د ژوندیو موجوداتو طبقه بندي مطالعه کوي. ورپسې طبقه بندي موسس وایو چې طبقه بندي موسس څوک و، چا دا رامنځته کړله. د طبقه بندي موسس کارلوس لینوس یا کارل لینوس و. په 18مه پېړۍ کې د ژوندي موجودات د دوه ګونې نوم ایښودنې له مخې طبقه بندي کړل. ورپسې موږ تاسې دا مهمې خبرې زده کوو چې ساینسپوهانو اټکل کړی دی چې تر اوسه پورې د ځمکې پر مخ باندې د 3 څخه تر 100 میلیونه پورې ژوندي موجوداتو ډولونه یا انواعی ژوند کوي، چې دوی یوازې په هغو کې اوس 1.1 میلیونه انواعی پېژندلي دي. چې د ژوندي موجوداتو 1.1 میلیونه انواع دوی یوازې تر اوسه پېژندلي دي، خو دوی په دې نه توانېدلي چې نور د 3 څخه تر 100 میلیونه پورې کشف کړي. دوی وایي چې د 3 څخه تر 100 میلیونه پورې ژوندي موجودات په دنیا کې ژوند کوي، خو یوازې په هغوی کې دوی اوس 1.1 میلیونه ژوندي موجوداتو ډولونه پېژندلي دي. بله خبره هغه ده، هر کال 14,000 نوي انواعی د ژوندي موجوداتو طبقه بندۍ لیست اضافه کیږي. یعنې ساینسپوهان هر کال په تېرېدو سره دوی 14,000 نوي انواعی د ژوندي موجوداتو پېژني او د طبقه بندۍ دغه لیست یې ور اضافه کوي. ورپسې موږ تاسې طبقه بندۍ هدف چې څه لپاره موږ طبقه بندي کوو، د ژوندي موجوداتو طبقه بندي د څه لپاره کوو، د دې هدف وایو. د دې لپاره موږ تاسې د ژوندي موجوداتو طبقه بندي کوو چې د ژوندي موجوداتو مطالعه او څېړنه موږ ته اسانه کوي. که چېرې موږ تاسې طبقه بندي وکړو، موږ کولی سو په اسانۍ سره ژوندي موجودات مطالعه کړو، د هغوی باره کې څېړنه ترسره کړو. دا یو هدف سو. ورپسې دویم هدف د ژوندي موجود په خاصه پېژندنه کې مرسته کوي. موږ تاسې کولی سو د طبقه بندۍ په واسطه ژوندي موجودات وپېژنو، د هغوی په پېژندلو کې زموږ سره مرسته کوي. درېیمه خبره هغه ده، حیوانات او نباتات چې په یو خاصه جغرافیایي ساحه کې ژوند کوي، د هغوی باره کې موږ ته معلومات راکوي، د دوی ترمنځ اړیکې موږ ته راښیي. او څلورمه خبره، د ژوندي موجودات او ایکوسیستم ترمنځ د انرژي دوران کې شامل حیوانات څېړي. هغه حیوانات چې د ایکوسیستم او د ژوندي موجوداتو ترمنځ دي، د هغوی د انرژي دوران په باره کې موږ ته معلومات راکوي. دا د ژوندي موجوداتو طبقه بندي سوله، د ژوندي موجوداتو د طبقه بندۍ هدف سو. اوس موږ تاسې د طبقه بندۍ ګټې ته راسو چې طبقه بندي ګټه څه شي ده. موږ تاسې طبقه بندي کوو، ګټه یې څه شي ده. د دې لپاره به موږ تاسې وایو چې ځکه ژوندي موجودات طبقه بندي موږ وایو، ځکه یې کوو، ګټه یې دا ده چې موږ ته د بېلابېلو ژوندیو موجوداتو پېژندل راښیي. لکه مخکې چې مې وویل، د دې په واسطه د طبقه بندۍ په واسطه باندې موږ کولی سو چې بېلابېل ژوندي موجودات وپېژنو. دویمه خبره دا چې 3.5 بیلیونه کاله مخکې او وروسته ژوندي موجوداتو د تکامل په اړه موږ ته نظریه راکوي، دغه په باره کې موږ تاسې نظریه ورکولی سو. او بل د ژوندیو موجوداتو د مختلفو ګروپونو ترمنځ د یو د بل سره ارتباط پیدا کوي. موږ تاسې کولی سو د طبقه بندۍ په واسطه باندې ژوندي موجوداتو د ګروپونو ترمنځ ارتباط رامنځته کړو. دا ټول د طبقه بندۍ ګټې سولې. ورپسې موږ تاسې کټګوري ته راځو چې کټګوري څه شي ده. د ژوندي موجوداتو ویش په ټکسانومیکي واحدونو باندې عبارت له کټګوري څخه ده. یعنې ژوندي موجودات که موږ تاسې چیرې په دغه ټکسانومیکي واحدونو باندې وویشو، دې ته کټګوري ویل کېږي، چې په هغه کې 7 دانې ټکسانومیکي واحدونه دي، چې یو کاینډم، فایلم، کلاس، آرډر، فیملي، جنس او سپیسیز یا نوع. عالم سو، کینګډم معنا عالم، فایلم دی، کلاس یا ټولګی، آرډر خپل آرډر دی، فیملي کورنۍ، جنس او سپیسیز یا نوع. که چیرې موږ تاسې ژوندي موجودات په دغه 7 ټکسانومیکي واحدونو وویشو، دې ته کټګوري ویل کېږي.
ورسته موږ تاسې د ژوندیو موجوداتو نومېښودنې ته راسو چې نومېښودنه څه شي ده. موږ تاسې نومېښودنې تعریف په دې ډول سره کوو چې د ژوندیو موجوداتو د ټولو انواعو لپاره یو خاص نوم ځانګړی کول عبارت له نومېښودنې څخه دی. مثال د ژوندي موجود لپاره یو خاص نوم ټاکل دې ته نومېښودنه ویل کېږي. چې د ژوندي موجود لپاره یو خاص نوم موږ تاسې وټاکو دې ته نومېښودنه ویل کېږي. موږ تاسې وایو چې کارلوس لینوس د ژوندیو موجوداتو طبقه بندي سیستم رامنځته کړی. د ژوندیو موجوداتو لپاره نومېښودنه داسې وټاکل چې د هر ژوندي موجود لپاره دوه نومونه وټاکل چې لومړی نوم یې د جنس نوم او دوهم نوم یې د نوې کلمه وه. لکه په دې مثال کې روزا البا یعنې سپین ګل، د دې هغه روزا اوله کلمه چې ده د جنس کلمه ده او دوهمه کلمه البا د نوې کلمه ده. دا د کارلوس لینوس لخوا نومېښودنه رامنځته شوه د ژوندي موجوداتو لپاره چې لومړی کلمه یې د جنس او دویمه کلمه یې د نوه. روزا البا، روزا د جنس کلمه او البا د نوې کلمه چې روزا البا سپین ګلاب ته ویل کېږي. دا یو علمي نوم شو. ورپسې موږ تاسې وایو چې د دوه عالمونو سیستم وایي چې اول سر کې پخوا خلکو معلومات نه درلوده. دوی یوازې دوه ډوله ژوندي موجودات پېژندل چې یو حیوانات و او بل نباتات و. د دوی پوهه هم دغه وی یوازې دوی حیوانات او نباتات پېژندل، نور ژوندي موجودات دوی نه پېژندل. دوی هغه شان چې مثال آزاد حرکت درلودی. حیوانات موږ تاسې وایو حیوانات چې آزاد حرکت لري، چټک عکس العمل ښیي، حجروي دیوال نه لري، حجروي غشا لري، د غذا اماده کولو وړتیا نه لري. دوی چې دي د نور څخه غذا ترلاسه کوي او غذایي مواد د ګلایکوجن په شکل ذخیره کوي. دغه خواص د حیواناتو دي چې دوی آزاد حرکت لري، چټک عکس العمل ښیي او حجروي دیوال نه لري، غذا اماده کولو وړتیا نه لري، غذا د نورو ژوندیو موجوداتو د نورو شیانو څخه ترلاسه کوي او غذایي مواد د ګلایکوجن په شکل ذخیره کوي. ورپسې د نباتاتو خواص وایي چې نباتات آزاد حرکت نه لري. دوی نشي کولی چې آزاد حرکت وکړي، د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال شي. سلو عکس العمل ښیي. د دوی عکس العمل ډېر چټک نه دی، خو د حیواناتو عکس العمل ډېر چټک دی. بل حجروي دیوال دوی لري او غذا اماده کولو وړتیا لري. اوتوتروف دي موږ تاسې وایو چې دوی خپله غذا خپله اماده کولی شي. غذایي مواد د نشایستې په شکل ذخیره کوي. حیوانات غذایي مواد د ګلایکوجن په شکل ذخیره کوي او نباتات خپل غذایي مواد د نشایستې په شکل ذخیره کوي. دا د دوه عالمونو سیستم. ورپسې وروسته بیا خلکو دپاره د دوه عالمونو سیستم نیمګړی وبلل شول، ځکه چې بیا وروسته نوي ژوندي موجودات کشف شوله. داسې ژوندي موجودات وو چې هم په حیواناتو کې خواص درلوده، هم بیا د نبات خواص درلوده، چې بیا په هغو سره دوی نور عالمونه کشف کړل. دوی دې ته مجبور شول چې باید نور عالمونه کشف کړي، ځکه دوی مخکې هغه ژوندي موجودات چې د حیوان خاصیت به درلودی د حیواناتو په ګروپ کې به ځای پر ځای کوي، او هغه ژوندی موجود چې د نبات خاصیت درلودی، مثال آزاد حرکت نه درلودی، سلو عکس العمل شوی، حجروي دیوال چې درلودی، دا به دوی ټوله د نبات په ګروپ کې ځای پر ځای کول. خو وروسته بیا داسې ژوندي موجودات کشف شول چې هم بیا د حیوان خاصیت درلودی، هم بیا د نبات خاصیت درلودی. بیا دوی مجبور شول چې نوي ژوندي موجودات نوي عالمونه کشف کړي. ورپسې موږ تاسې د درې عالمونو سیستم وایو. دا موږ تاسې وایو د بیولوژي د علم پرمختګ سره کله چې بیولوژي علم پرمختګ وکړي د مایکرو ارګانیزمونو په باره کې معلومات ډېر شوله، نو د دوو عالمونو سیستم نیمګړی وبلل شو. مخکې باکتریا او پروتوزوا د حیواناتو په عالم کې شامل وه، ځکه خلکو پوهه نه درلوده. دوی باکتریا او پروتوزوا د حیواناتو په عالم کې شامل کړي وه، او یو شمېر یې چې نباتات سره مشابه خواص درلوده، هغه بیا د نباتاتو په لکه الجان، پنجان، دا د نباتاتو په عالم کې شامل کړي وه. خو په 1856 میلادي کال کې جرمني عالم هیکل په نامه دغه عالم راولاړ شو، درېیم عالم یې رامنځته کړي. هغه عالم ته د پروټسټا عالم نوم یاد کړي. مخکې حیوانات او نباتات وه. درېیم عالم په 1856 میلادي کال کې جرمني عالم د جرمني و د هیکل په نامه عالم و د درېیم عالم رامنځته کړ چې هغه عالم نوم شو پروټسټا، یعنې انیمالیا معنا حیوانات، پلانټا معنا نباتات. درېیم عالم چې رامنځته شو هغه پروټسټا عالم شو. ورپسې د څلور عالمونو سیستم موږ تاسې وایو چې بیا د خلکو کله چې کلونه تېرېږي، کلونه په تېرېدو سره، وخت په تېرېدو سره نوي ژوندي موجوداتو انواع پېژندل کېدلې، خلک د نوي ژوندي موجودات سره مخامخ کېدل، نو دوی مجبوره وه چې د هغوی دپاره نوي عالمونه رامنځته کړي، ځکه چې هغه جلا خاصیتونه درلودله. هغه دوی چې تر مخه کوم درې دانې عالمونه رامنځته کړي وه، ځینې حیوانات په دغه دریو کې نه یو ځای کېدله، ځکه چې دوی پر کوم خواص نه درلوده، جلا خواص درلوده. بیا د هغو دپاره دوی څلورم عالم رامنځته کړي. د الکترون مایکروسکوپ چې کله کشف شو، د هغه د کشف سره د حجرې جوړښت په
ډېر عالي په ډېر دقت په ډېر لوړ کیفیت سره ولیدل سو او چې په دې سره دوی دا معلومه کړه چې ساده ارګانیلونه چې لکه باکتریا د دوی هستوي غشا نه لري، خو د عالي ارګانیزمونو لکه الجان او فنجان د دوی هستوي غشا لري. د دې لپاره دوی بل علم رامنځته کړ چې موږ تاسې وایو په دې سره د 3 علمونو طبقه بندي نیمګړې وبلل شول. تر سوال لاندې راغله. بیا وروسته دوی په 1950 میلادي کال کې د کوپلینټ په نامه عالم راولاړ سو، د منیرا علم یې جوړ کړی رامنځته کړي. یعنې مخکې یوازې انیمالیا حیوانات وه، پلانټا نباتات و، پروټسټا علم و. څلورم علم چې رامنځ سو د کوپلینټ په واسطه باندې په 1950 میلادي کال کې هغه د منیرا علم و. دوی دا اوس موږ تاسې د منیرا علم ته راځو. مخکې موږ تاسې د علمونو سیسټمونه وویله چې 5 یې شوله. اوس موږ تاسې راځو اول د منیرا علم ته راځو چې منیرا علم څه رقم دی، څنګه حجرات یې څه ډول سره دي. دا د ځمکې پر مخ ډېر ابتدایي پروکاریوټیک وحید حجروي او هیتروتروپیک ژوندي موجودات دي چې حجروي دیوال لري. د دې دا معنی چې دا د ځمکې پر مخ ډېر ابتدایي ژوندي موجودات دي، دا پروکاریوټیک دي. موږ تاسو چې حجرات د حجرو د شمېر له مخې یو یوکاریوټ دی، بل پروکاریوټ دی. یوکاریوټ حقیقي هسته لرونکي دي، پروکاریوټ حقیقي هسته لرونکي نه دي چې حقیقي هسته نه لري. نو منیرا علم دا چې دی هم پروکاریوټیک دي، یعنې حقیقي هسته نه لري. او وحید الحجروي د دوی دا موجودات ټوله د یوې حجرې څخه جوړ شوي دي. او هیتروتروپیک دي. هیتروتروپیک دا معنی چې دوی نشي کولی خپله غذا خپله اماده کړي. دا چې دی د ژوندي موجودات دي چې حجروي دیوال هم لري. یعنې منیرا علم د ځمکې پر مخ ډېر ابتدایي ژوندي موجودات دي. دوی پروکاریوټیک یو حجروي دي او هیتروتروپیک یعنی خپل غذا نشي اماده کولی، دا حجروي دیوال هم لري. ورپسې موږ تاسې پروټسټا علم ته راځو. پروټسټا علم دا هم یوکاریوټیک وحید الحجروي هیتروتروپیک دی او د حرکت وړتیا لري. یوکاریوټیک دا معنی چې دوی حجرې حقیقي هسته لري، د دوی حقیقي هسته لري. بل وحید الحجروي دي، یعنې دوی چې دی د یوې حجرې څخه جوړ شوي دي. هیتروتروپیک دي، یعنې دوی خپل غذا خپله نشي برابرولی او د حرکت وړتیا لري، دوی کولی شي چې حرکت وکړي. ورپسې موږ تاسې د فنجي علم وایو. د فنجي علم دا بیا پروکاریوټیک وحید الحجروي دي، یعنې حقیقي هسته نه لري، دوی حجرې حقیقي هسته نه لري. وحید الحجروي معنی د یوې حجرې څخه جوړ شوي دي. هیتروتروپیک دي، یعنې خپله غذا خپله نشي برابرولی چې کلوروپلاست نه لري. دا فنجي خپله کلوروپلاست نه لري. موږ نباتات کلوروپلاست لري، ضایع ترکیب عملیه کې رول لري، خو فنجي کلوروپلاست نه لري. حجروي دیوال د کیټین څخه جوړ شوی دی چې تجزیه کوونکی خاصیت لري. ورپسې موږ تاسې د نباتاتو علم ته راځو. نباتات یوکاریوټیک کثیر الحجروي اوتوتروپیک دي، یعنې یوکاریوټیک دا معنی چې نباتات د هغوی حجرې چې د حقیقي هستې لري. کثیر الحجروي معنی ډېرې حجرې لري، څو حجروي دي، ملټي سیلولر دي په انګلیسي کې ورته وایي. اوتوتروپیک دي، یعنې دا معنی دوی خپله غذا خپله برابرولی شي، ځکه دوی ضایع ترکیب په واسطه باندې د لمر د وړانګو په واسطه باندې د کاربن ډای اکساید او اوبو څخه غذایي مواد لاسته راوړي. نو ځکه دوی ته اوتوتروپیک ویل کېږي، خپله غذا خپل لاسته راوړلی شي. حجروي دیوال لري، خو حیوانات بیا حجروي دیوال نه لري او د سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوی دغه حجروي دیوال خپله د سلولوز څخه جوړ شوی دی. یعنې په لنډ ډول سره نباتات یوکاریوټیک یعنې ملټي سلولر څو حجروي دي. اوتوتروپیک دا معنی چې دوی خپله غذا خپله برابرولی شي او حجروي دیوال لري. ورپسې موږ تاسې د حیواناتو علم ته راځو. حیواناتو علم چې دا یوکاریوټیک دي، حقیقي هسته لري، د دوی حجرې حقیقي هسته لري. هیتروتروپیک دي، خپله غذا خپله نشي برابرولی. موږ تاسې وایو یوازې نباتات دي چې خپله غذا خپله برابرولی شي. حیوانات هیتروتروپیک دي، خپله غذا خپله نشي برابرولی. کثیر الحجروي یعنې ملټي سیلولر د څو حجرو څخه جوړ شوي دي، ژوندي موجودات دي چې دا ټول حرکت کوي بغیر له سپنج څخه. دا زموږ تاسې د نن ورځې درس و. انشاءالله نور درسونه به هم ادامه ولري. تر بل درس پورې خدای په امان، ښې چارې.